او طبیب زمان مرض معلوم کو وی پزڑکی دے بنگڑے خخشوی دینا سرین امین شروع کوما چی عقل فهم او ادراک خالق دے دا سرسر نے سبا جوڑا کڑی دا و دا ظلمت نے سیاہ جوڑا کڑی دا اول خو چونکہ مشرانو ذکر بوم کوم خو باران دین وای چې بارانا لس ورځې ورېږه نمی غنم شته نه د یار دیدن لزما په سټیج باندې ناس ډېر محترم ایسی صاحب ډاکټر صاحب ایم پی اے صاحب یاسر اکمل روغانې صاحب بصیر صاحب لطیف صاحب الطاف صاحب طاهر صاحب او چې څومره هم د دې سره ملګري دي زمونږه د سپورټس چې کوم اعلی چارواکي د هغو د ټولو ډېره زیاته مننه کومه زه خپلې دا خبرې ډېرې نه اوږدومه اول یو دوه درې خبرې د سپورټس په اهمیت باندې کومه بیا د دې ځای څنګه موږ خپله دا علاقه د دې ټوریزم د دې ځوانان دوی ته حوصله ورکولی شو په دې کې د میډیا کردار څه کیدی شي په دې خبره کومه بیا شعرونه وایم او که تاسو ټپې اورېدې نو بیا به ټپې وموکړو یوه خبره دا کوم او بله دا اے سی صاحب دومره ښکلې ښکلې خبرې وکړې ایم پی اے صاحب 10,000 روپۍ ورکړې زمونږ د سپورټس چې کومه چارواکي د هغو خبرې وکړې خو تاسو داسې ناست یئ لکه بیخي چې تاسو څه نه اورئ نو ماته یو دوه شعرونه رایاد شي چې روان چې تر څنګه ستړی ستړی جانانه ته څنګه د بابا د کاروان غړی جانانه او په سپینو خپو د سپین پانزیب شرنګا چې راویښ نه کړې خفه نه شي خو ته لکه چې مړی جانانه نو تاسو ماته مړی ښکاره شوئ نه لاس وایئ نه اواز کوئ نه څه نور هاهو کوئ حجی دے زین بلا خبر شروع کوما چونکہ محترم ڈی سی صاحب نے بھی کوشش کی کہ وہ پشتو میں بات کرے تو کیوں نہ کہ ہم بھی کوشش کریں کہ ہم اردو میں ان کے لیے کچھ گوش گزار کرے تو ڈی سی صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہے دل کی اتاہ گہرائیوں سے اور آپ نے جو بات کی یہ میں کمٹمنٹ کرتا ہوں ان لوگوں کے سامنے اور یہ میں کر سکتا ہوں جتنے بھی یہ پشتون بیلٹ ہے میں ایک شعوری کوشش کرتا ہوں کہ یہاں لوگوں میں ایک شعور ہو کریٹیویٹی ہو اور کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی کی طرف ہم جائے تو میں یہاں عباسین یوسفزئی صاحب کو بھی لا سکتا ہوں میں یہاں پروفیسر ڈاکٹر یاسین اقبال صاحب کو بھی لا سکتا ہوں جتنے بھی بڑے بڑے شعراء ہیں تو میں کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ وہ میں لا سکتا ہوں لیکن آپ لوگوں کی سپورٹ بہت ضروری ہے اس میں تو انشاءاللہ نیکسٹ اگر ڈی سی صاحب نے موقع دیا ایسی صاحب نے تو وہ لوگ آئیں گے اور آپ سب لوگوں میں پیار اور محبت بکیریں گے تو یہ میں وعدہ کرتا ہوں ایسی صاحب آپ کے سامنے اور ایسی صاحب کو یہ دو اشعار ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم ہے میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا پدې سیمه باندې چې څومره هم اوس د امن د مینې د ښکلا کار دی هغه به منګه کوو هغه به تاسو کوئ منګه او تاسو د پښتنو ډېرې تورې ورځې ولیدې دلته بدامني وه دلته ترهګري وه دلته سختدریزي وه خو د بیسټ ریونج آف وار اینڈ ایکسټریمزم از پیس لو اینڈ کریټیویټي دا منګه او تاسو کولی شو زه انتظامیې له بصیر لا لطیف لا د ټولو ملګرو لا شاباسي ورکوم ډاډ ورله ورکومه چې په داسې حال کې چې کووډ-19 یوه لویه لړۍ راغله او پوره دنیا یې د سفوکیشن ښکار کړه خلک په کورونو باندې بند شو تاسو کې هغه توان دی هغه همت دی هغه جرأت دی چې تاسو ځوانان واپس میدانونو ته راوویستو تاسو ځوانانو له هوپ ورکو تاسو ځوانانو له یوه هیله ورکړه او زه به دې ټولو د انتظامي ملګرو ته دغه ټپه ډالۍ کړمه چې دا لیونی ګرځه او وطن کې ګرځه چې ډاډه در باندې یمه نو دغسې ډاډه اوسئ تکړه اوسئ موږ در سره په هر ډګر باندې ولاړو دغسې اکټیویټي یا کریټیو اکټیویټي دا په ځوانانو کې نه یوازې زمونږ فزیکل هیلث کې موږ سره مرسته کوي بلکې زمونږ منټل هیلث موږ د کنسټرکټیو کارونو په لور باندې راولي په موږ کې مینه خورئ او بیا زمونږ هر یو ځوان
د خپل سیمې امبیسډر جوړیږي. که موږ دنیا ته د امن او د مینې محبت ژبه ښوده غواړو نو هغه موږ د سپورټس د لارې ښودی شو چې په چا کې سپورټس مین سپیرټ وي هغه د خپلې علاقې ډېره ښه نمایندګي کولی شي. هغه دنیا ته دا ښودی شي چې زه ساده پښتون پیغام د امن او د مینې یم، تا ته مې چا هسې چتروان تصویر ښودلی دی. زمونږ او ستاسو د پښتنو یقین وکئ چې هر چا په خپل ډول باندې چې څنګه هغه موږ ایکسپلایټ کولی شو هغه کړې ده. اوس دا زمونږ او ستاسو فرض دی، زمونږ او ستاسو ذمهواري ده چې موږ د دې دردېدلې ځپلې قام یو سافت امیج چې دی نو هغه موږ پوره دنیا ته وښیو او هغه باید داسې اکټیویټیز سره کېږي. دا اکټیویټیز نیغ په نیغه د امن دپاره، د خوشحالۍ دپاره، د ډایورسټي دپاره لارې را جوړوي. او دغه چې څوک هم شالمار کرکټ ټورنمنټ چا را جوړ کړی دی دغه ځوانان واقعي چې د علم د فکر ځوانان دي، د دې خاورې په اهمیت باندې پوه دي او د دې خاورې سره د هغو رښتونې مینه ده. بیا به زه دا خبره د دې سره تړم څومره چې زمونږ د میډیا د مین سټریم یا د سوشل میډیا د نیو میډیا ملګري ولاړ دي هغو ته به مې دا عرض او التجا وي چې چېرته هم داسې کنسټرکټیو اکټیویټي کېږي، داسې تعمیري کار کېږي نو په کار ده چې د میډیا د لارې هغه موږ دنیا ته وښیو. موږ یوازې دنیا ته دا ښیو چې دلته بم دی، ډز دی، وهل دی، ټکول دی. زمونږ په دې وطن کې تاسو دا د نهاګ دره وګورئ، د هوشیرۍ دره وګورئ یا نور زمونږ د واړۍ ډېرې ښکلاګانې دي. هغه د واړۍ د رباط مالټې که موږ وګورو، بیا که موږ څه ووایو چې د دنداسې د پټ دپاره او چینی یاري د دیروجي هلک کوي نه. نو زمونږ د دنداسې د پټ دپاره چینی یاري د دیروجي هلک کوي نه. زمونږ دنداسه، زمونږ غوزان، زمونږ د دې ځای دغه نورې ښکلاګانې دا موږ د دې میډیا یا د سوشل میډیا د لارې پوره دنیا ته ښودی شو. زما به عرض دا وي، التجا به مې دا وي چې د میډیا څومره ملګري دي هغوی د دې ځای کنسټرکټیو اکټیویټیز سپورټ کړي، دې سره دې مرسته وکړي او دا د مخ په وړاندې بوځي. زه یو باور بصیر ته او د ده ملګرو ته دا هم ورکوم چې دا ستاسو اوومه غونډه ده، دا ستاسو د کامیابۍ د ټولو نه لوی ثبوت دی چې دا اوومه پیره ده چې دومره ځوانان تاسو راغونډوئ او دا یو ځوان د ځان سره انډیجنس وزډم مخ په وړاندې وړي. د دوی بیا خپل یو سوچ دی، یو انفلوئنشل سرکل دی. نو دا پیغام زمونږ نه یوازې په واړۍ کې په دیر کې بلکې دا به ځي مردان ته، دا به ځي پېښور ته، دا به ځي اسلام آباد ته او دا به تر واشنګټن ډي سي رسي چې زمونږ د تیر ځوانان په دې ګلوب کې چې دا اوس ګلوبل ویلیج دی دا پوره دنیا موږ پکې خپل د برخې کار کوو، خپل د برخې ډراپ اچوو. عباسین صاحب وایي چې په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بني ادمو چې په کار شي سړی او خوبي څه ده چې میوه نه لري، څه که په قد باندې چنار شي سړی او چې د خپل قام په نامه سر نه شیندي د دې نه ښه ده چې مردار شي سړی. نو زمونږ دغه ارګنایزر، دغه د انتظامیې ملګري دا قامي کار کوي، دا زمونږ د نیشنل کاز دپاره کار کوي. نو موږ ورسره په هر ډګر باندې ولاړو. زما به ډېره کلکه غوښتنه وي د اے سی صاحب نه، زمونږ د سپورټس د مشر نه، زمونږ د ډاکټر صاحب نه، د ایم پی اے صاحب نه چې داسې ځوانان چېرته ډېر کم پیدا کېږي په قامونو کې چې هغوی یو توان لري، یو حوصله لري. زمونږ خو ډېره بدبختي دا ده چې موږ کله هم یو بل سپورټ کړی نه دي، یو بل سره مو مرسته نه ده کړې بلکې همیشه موږ د یو بل پې راکاږو. نو که د دې ځوانانو مرسته وکړی شي، د دوی ډاډ او توانو ته موږ نور ورکړو نو زما په خیال دوی چې څومره هم بیا کنټریبیوشن کوي دا یوه صدقه جاریه ده. په دې کې به د دې ایم پی اے صاحب، د اے سی صاحب، د یاسر اکمل روغاني غوندې خلکو د دې ټولو ونډه به یې پکې، د دې ټولو برخه به یې پکې. نو راځئ چې د نن نه دا ژمنه وکړو، دا واده وکړو چې هر هغه ځوان دا که په وزیرستان کې دی، دا که په شانګله کې دی، دا که په واړۍ کې دی، خو چې دی د قام د پرمختګ دپاره کار کوي، دی کریټیو کار کوي چې هغه موږ اون کړو، هغه موږ خپل کړو او د هغه ډاډ او مرسته جوړ شو. نو یو ځل بیا لطیف جانه، بصیر جانه، الطافه در سره ولاړو په هر ډګر باندې او که نیمه یم که نیمه نه یم مازدیګری به د یار کلي ته وړمه. نو هر وخت به درله راځو
او تاسو دغسې اکټیویټیز جاري ساتئ. دا ټپلې هم تاسو ته ډالۍ وي که به زما په دعا کېږي رب دې باچا کا چې سلام نه دې درسمه. اوس به چونکې ما تاسو ته ویلو چې 3 ټوکې به وي. لومبی په سپورټس باندې خبره، بیا د میډیا خبره، او اوس به زه شعرونو ته راځمه. دا شعرونه دې د ټول دیر ته او د ټول پښتون وطن ته ډالۍ وي چې یاسر جانه یو یار منبر ته خیږي د هوا قصې کوي، یو یار منبر ته خیږي د هوا قصې کوي، تیرې تیرې فکرونه د رڼا قصې کوي. او زما د خولې به یو ځلې د ده سپکه وانهورې، د ده خوله وازېدلې او زما قصې کوي. زما د خولې به یو ځلې د ده سپکه وانهورې، د ده خوله وازېدلې او زما قصې کوي. او 350 پیرې مې ورته وویل چې ستا یم ساده شان لپاره یې پکې لا بیا قصې کوي. 350 پیرې مې ورته وویل چې ستا یم ساده شان لپاره یې پکې لا بیا قصې کوي. او د دې فکر په ضد بیانیه راوړل ضرور دي. خلا چې چېرته وي هلته بلا قصې کوي. او افغان نه دی بل خان دی، دی جنډ ته هندوستان دی، مضغون اخلاص په ټولو مرحوم دا قصې کوي. نور هم یو دوه درې نیزې راکوز شوی دی او بلو ته مونږ هم لږ بره راغلي وو. نو جبه یې مې ځکه وچېږي. تاسو چېرته دا سوچونه کوئ چې ستاسو جاه و جلال را باندې زورور یو څو ټپې به وکړو دا ملګري نه قلارېږي. نو بس که ستاسو خوښه اجازت دی که نه څه مسله خو به نه وي که نه. په دیر کې ټپه کول ځان له ډېره لویه سینه غواړي. هو د خال رباته په مالټو مستا نو د چا د قستا راته او خندا میانا او د دنداسې د پټه د پارا جنې یاری د دیروچی حلق کوینا او دیورا باخلا او رناو کا سبا بوائی چی ما خوب لیدلیونا او د جنې درې روزی یاروی چلا گدیرا شدرین میں رزشینا او خدای دا مورا یہ جانت کی رالو یا دیکھنا منما سرا کبینا او مور بد مخا گل کھڑے نابی زدی پلپو لپو لاڑے او تیرو او دکیرا ٹولکا اور پہ بلکا زمان دستور دے پورنا خلدر کوما او د زلف تارا میں ابایارو غما شریکا یار نساو گودرونا او طبیب زمان مرض معلوم کو وی پزڑکی دے بنگڑے خخشوی دینا او خلید بنو دکراولانو او جنې په یار پسې بنګړې خوړلې دي نه. خوشحاله راته اوسئ. ډېره مننه.